هر څه نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو نن غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو سمسونګ ګرین 2 موبایل په اسانۍ سره روټ کړو چې نه کمپیوټر ته ضرورت پیدا سي او همدارنګه موبایل کې د روټ طریقه اجرا کړو. نو ټول نه مخکې به تاسو راسئ یو براوزر ته. براوزر کې به ورته د سایټ ادرس ورکړئ www.kingroad.net. دې سایټ ته به ورسئ. کله چې دې سایټ ته راغلاست نو تاسې ګورئ کینګ روډ ورته لیکل شوی. دا اپلیکیشن به موبایل ته راکښته کړئ. په اکثره موبایلونو کې دا اپلیکیشن کار نه کوي ولې ځکه چې د هغه ورژن د دې اپلیکیشن سره جوړ نه دی. ډاونلوډ شروع سو. کینګ روډ را ډاونلوډېږي. ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی خو تاسو د خپل موبایل ورژن باید وګورئ. په لوړو ورژنونو کې دا اپلیکیشن کار نه کوي. د دې ورژن دی 4.3. نو په دې ورژن کې کار کوي. کینګ روډ چې مو کله را ډاونلوډ کړئ بیا به راسئ هغه اپلیکیشن به پیدا کړو. کینګ روډ اپلیکیشن په انسټال کړئ. کینګ روډ اپلیکیشن چې مو انسټال کړئ موبایل ته انسټال مو کړئ بیا اوپن. اوس تاسو ته دا یو اپشن درکوي روټ اکسس از unavailable. سټارټ روټینګ شروع دی. یو 50% په دې اپلیکیشن باندې موږ په ډېر اسانۍ سره کولی شو موبایل روټ کړو. خو لوړ ماډل موبایلونه یا لوړ ورژنونه اکثره کار نه کوي په دې اپلیکیشن سره. خو دا 4.3 ورژن دی. کښته ورژن موبایل کښته ورژن دی. نو په اکثره کښته ورژنونو کې کار کوي. سل فیصده بشپړه سو. نو اوس به پیوریفای ورته انتخاب کړئ. پیوریفای چې مو ورته انتخاب کړئ نو انتظار وکړئ موبایل مو یو بل اپلیکیشن وزیاتي اتومات. وروسته شاته ځو روټ اتومات روټ سو. تاسو علامه ولیدل. تاسو ولیدله چې موبایل مو روټ سو. صحیح علامه یې راوړله پر سکرین باندې. نو دلته به راسئ. تاسو ګورئ دلته د کینګ یوزر په نوم یو اپلیکیشن یې اضافه کړی دی او همدارنګه دلته د کینګ روډ په بغل ته یو بل چینایي اپلیکیشن دی چې په چینایي ورته لیکل سوي. چېرې تاسو غواړئ چې خپل موبایل وګورئ چې روټ سوی دی او که یا نو بېرته به راسئ د هغه د کینګ روډ اپلیکیشن به کښېکاږئ چې کله چالان سو اوس یې اتومات راته چې کوي روټ سکسیفولي. په بریالي توګه سره زموږ موبایل روټ سو.
نور ضرورت نشته نه کمپیوټر او نه بل فایل ته چې ور انسټال یې کړو.